تاسو به د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان وروړو د واقع د علماو نه ډیر اوریدلی روایت کې راځي د مکی مکرمه کافر راټول شو په دار الندوه کې ابو جهل هم ناشته عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناشته د مکی نور سرداران هم ټول ناشته خبر دا کېږي چې ردی الګ خو زمون په منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی چې داغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه زمون په دې علاقه کې ډیر انتشار جوړ کړی دی پلار او زوی د یو بل سره په جګړه دي خزه او خاوند د یو بل سره په جګړه دي زمونږ بوتانو زمون خدایانو ته بدې ردی وي د دې سم مخنیوي پکار دی مشورې کیږي چې څه وکړو عمر را پاسېدو او دې تورې نه یو کړس داسې ویستو مړه څه مسله خو رخ کړې ده څه مصیبت خو رخ کړی دی د یو هلک فکر درله نه درځي زه ځمه چې کیسه یې ختمه کړم زما چې اوس دغه سر راوړم دې دارالندوه کې تاسو ته پیش کړم ابو جهل چې دا خبره واورېده که نه وی عمره کو دا کار دی وکړو زما د طرفه سل اوښان به تا ته په انعام کې میلو شي سل اوښان میلو شي او د نبي اسلام ډېر سخت دشمن و که نه سل اوښان درته په انعام کې در کوم کو دا کار دی وکړو عمر رضی الله عنه ته ویل وی او سل اوښان راکوي او سل اوښان در کوم اوس یې تماشه کوه چې دغه سر راوړمه دار الندوی نه راووته او توره یې داسې راغستې ده مکه مکرمه کې دا خبر خور شو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په قتل پسې نعوذ بالله عمر راوتی دی نبی علیه الصلاة والسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابه کرامو سره ناست دی چې څه عمر راوتی دی په لاره باندې تېرېدو نو په لاره کې سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنه سعد رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی عمر سکای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو ډیر بد الفاظ ویل وی زما چې د پلان کې سر کلم کما چې داخلك تین وزګار کما او د مکه ته وزګار کما نبی علیہ السلام نو ډیر په بدو الفاظ واغست سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایلی عمر ته نشیتله وی ولی نشمتله تر خو ما راغسته ولی نشمتله وی ته دغه خواله نشیتله وی څنګه نشمتله وی ته په زمانه څنګه تیریږي وی ختم ګره چې صاحب شوی کو تم بی دینه شوی کو وی او زم صاحب شوی ما کو ترا ته بی دینه وای یقینا ما د پلار نک دین پریخه دی او ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی عمر رضی الله عنه تور تاوکړی چې اول خستانه سر وما داغه سره به ورستو ګورم سعد رضی الله عنه تور راويستا نږدې و چې په دواړو په یو بل باندې د تور گزارونه کړی وي خو سعد رضی الله عنه ول یو پیغور ورکو وی عمره ما محمد پرې دوا صلی الله علیه وسلم لومبه د خپل کور فکر وکا پیغور ول ورکو ولې زما په کور کې څه چللې وستاغه اوخه او هغه خور دی مسلمان شوی دی زما خور مسلمان شوی او خو مسلمان شوی او عمر رضی الله عنه زما چلم به دغه کار تمام کما ورغه چې د خور د کور دروازه وکتاغه د هغه طرفه کونډه وا زنجیر ورغلی و د توري په دی موټي باندې په دروازه گزارونه شروع کړو دنه خور پوښوا چې عمر راغه او هغه دنه د قران تلاوت کو استاد ول راغلی و د عمر خور ته او د عمر رضی الله عنه ته قران خودو هغه استاد ته وی ته کوټه ته لاړ شه ته پټ شه زې خور یم او دای اوخه دې مونږ به سره ګورو خو ته پر دې سړی چې تا تاسونه وای چې تا تاسونه غته ټیک ده هغه کوټه ته دن نکو عمر رضی الله عنه ته ور کولاو کو چې څنګه وته ور کولاو کو کنه عمر رضی الله تعالی شروع شو په خپل اوخي باندې او د توري د موټه چې په دې باندې په گزارونه کې په خپل وخي خور چې وکتل چې یو طرف ته خاوند دی او بل طرف ته رور دی جګړه ده نو په منځ کې خلاصون شروع کو چې په منځ کې خلاصون کو عمر رضی الله تعالی چې سپېړه توکله خور لې دا مخو عمر رضی الله ډیر عجیب زور دومره په زور سره سپېړه ورکړه چې د خور د مخې وشلې د دیونی ته داري شروع کړي د عمر رضی الله تعالی په دې کپړو باندې او په دې مخ باندې د وینو هغه داري ولګېدي چې ولګېدي نو دا خوري په جړا شوه وی عمره ووره که ته عمر ابن خطاب ته د خطاب زوی نه ګورې زم د خطاب لور یم
ته وای چې زه د خطاب زویم زورور یم زم د خطاب لور یم ګورې ته چانه کمه نه ما به ذره ذره کې مړه مې پکې خو د دین اسلام نه واپس کېږم کو مړه مې کې نه واپس کېږم عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتلو د هغې جړا ته یې وکتلو دیوینو ته یې وکتل په زړه کې ترس راغی کېناستو خور ته یې وی زه ټیک شو صحیح ده خو دا کم کلام چې تاسو وی دا کلام ماله لږ راکړه د تاسو څه وي دا کتاب ماله لږ راکړه خورې ورته وایي نه یې درکوم وی ولې نه یې راکوي وی ته پلیتې کافرې او الله تبارک وتعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون دې ته به پاک سړی لاس وروړي او ته پلیتې نو ځکه تاله نه درکوم وی څه وکړمه وی لاړ شړم به ولم به غسل وکړه بیا به یې درته درکړم عمر رضی الله تعالی لاړ غسل وکړو چې راغی نو کتاب یې راواغس قرآن یې راواغس اوس استاز دننه چې د عمر رضی الله تعالی خبرې واورېدې که نه نو هغه هم پوه شو چې یاره د عمر د اواز خو څه بدل غونته شو دا خبرې خو بدل دي نو هغه هم د کوټې نه راووتو چې هغه راووتو نو چې څنګه یې قرآن کولو کو په هغې الفاظ ړومبي الفاظ پکې دا و د سوره طه تلاوت ورته شروع کو د سوره طه عمر رضی الله تعالی چې دا تلاوت واورېدو که نه هغې قرآن پې دومره اثر کو مطلب مې څه و د قرآن دویم خاصیت دا دی چې په نفس تلاوت د دې کافر مسلمان شوی دی چې عمر رضی الله تعالی د قرآن تلاوت واورېدو نو خور ته یې وی ستاسو دا پیغمبر کم ځای دی ما ته وښیئ چې زه لاړ شم چې ایمان پې راوړم زه په ایمان راوړم نو دا لاړ شه په دار ارقم کې به هغه ناست دي بس په دار ارقم کې به صحابه کرام د نبي علیه السلام سره ناست دي چې عمر راوتی دی خو ډېر زورور سړی دی که اوس راغی موږ به ورسره څه کوو د جهاد حکم هم لا نه دی راغلی عمر رضی الله تعالی چې دار ارقم ته ورننوته که نه نو صحابه کرامو تورې راویستې چې دغه راغی په نبي علیه السلام پسې هغې تورې راویستې او اراده یې وکړه چې په عمر حمله وکړي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خاموش ودرېږئ یو تن بس نه کوئ ما ته یې راپرېږدئ چې زما خواله راشي عمر رضی الله تعالی چې د نبي علیه السلام خواله راغی که نه نبی علیہ السلام د دې ګریوان نه داسې ونیو وی عمر څه دې اراده ده په کم نیت راغلی نبی علیہ السلام ډېر بهادر و نبی علیہ السلام ډېر بهادر و صحابه کرام فرمایي په موږ ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبی علیہ السلام وی یو ځل مدینه منوره کې یو درز وشو د دماکې اواز وشو مونږ غلی د کورونو نه راووتو رڼاګانې خو لګولې چې څه چل وشو وی چې کتل په دې کې مونږ نبی علیه الصلاة والسلام په شاتوره اس باندې په بربند اس باندې بغیر د زین نه سور دی او زمونږ خواته ودرېدو وی نبی علیه السلام د اس نه راکوز شو وی چې اوده شه هېڅ مسله نشته ما ګیر چاپېره د مدینې منورې نه تاو شو مرالمه مونږ رڼاګانې لګولې نبی علیه السلام بیا ګیر چاپېره مدینه منوره کتلې وه او په هغې اس سورو چې زین پیم نه تا سورلی خو چرته کړی ده نه خو ده کړی که نه مصیبت تر پکې دا دی ما دا سورلی ډېره کړې ده اوس اپورې به را سره اسونه ولاړو خو اوس مصروفه ډېر شم نو اوس نشم کولی د سورلی څه اسان کار نه دی ښه د اس ورلی ډیر مشکل کار دی په زین باندې چې په اس روانې نو په دې بدن کې به دې وچ ځای نه خولې به درنه بهیږي او په بربند اس باندې به دا ډیر کم خلک چې سورلی کولی شي د بربند اس ورلی خو ډیر ګران کار دی نبی علیہ السلام اس ته ختلی او زین پې نه و راغی ما مدینه منوره ګیر چاپېره وکتله راغی ډېر بهادر عمر رضی الله تعالی نه چا تپوس کو عمر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام مې د ګریوان ته لاس کو که نه او داسې جټکی راکړه چې عمر په کم نیت راغلی وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې خولې رانوتې دومره د نبی علیہ السلام روب ښه ما ته چې عمر په کم نیت راغلی وی ما نه خولې وبیدلې عمر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاکه پیغمبره ستا خواله راغلیم چې کلمه راته ووایي ما ته کلمه ووایه عمر رضی الله تعالی کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله چې عمر کلمه وویله ګیر چاپېره د نری تکبیر اوازونه شو صحابه کرام خوشحاله شول عمر مسلمان شو د الله پاکه پیغمبره دا دین اسلام حق دی او کنه دی نبی رسول الله فرمایل حق دی کنه بیا دنه په کوټه کې ولې ناس شو پټ
ټول ناسیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته د ښکار اجازه لا نشته دی زه لا ښکار تبلیغ نشم کولای وی تاسو دنه کینه عمر خلاړ وس اعلان کړي عمر خو اعلان کوي او چلال د خانه کعبه په خوا کې ودرېدو وی اے خلکو کو څوک مې نه پیژنې او مې پیژنې زه عمر ابن خطاب یم خلکو ته ډیر خدي پیژنې عمر ابن خطاب تا به څوک نه پیژنې وی پیژنې مې او وی ووري ما کلمه ویلې د چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر مسلمان شوی دی کو پچا کې زوري نور امخ کې ته شي او تورې راويستله د عمر وړاندې بیا څوک ورتل خبره مې درته څه کوله د عمر رضی الله تعالی د اسلام سبب چې ګرځېدلی دی هغه نفس د قرآن تلاوت ګرځېدلی نو دویم دا داسې کتاب دی چې د دې په تلاوت باندې الله کافر مسلمان کړي دي چې زه توی اورو الله به زموږ په دې زړه کې بدلون راولي که نه راولي ضرور به بدلون راولي دا دویم خاصیت دی د قرآن هر زمانه پیغمبر د هغه امتی د ارزو کړي دا ارمان کړي دي چې پرشتو د کم کلام متعلق مبارکي ورکړي وا کاش هغه کلام ما ته نصیب شوي خدا کلام الله د هغې په قسمت نو لیکلی دا کلام الله زما ستا په قسمت لیکلی اے د قرآن حافظان ادرېږئ په میدان محشر کې به نبی علیہ السلام په خپله ودرېږي आवाज به وکړي اے زما د امت د قرآن حافظانو ادرېږئ زما استاده بچې به په میدان محشر کې ودرېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دې باندې فخر کوي انشاءالله په دې حافظانو به نبی علیہ السلام فخر کوي پلارا نن ته فخر وکړه وای الله عالم بچی راکو نن ته فخر وکړه نن الله مال حافظ معمولی خبره نه ده دا معمولی خبره نه ده اے د افریدو قوما اے صفا قوما کو په دنیا کې عزت حاصلول غواړئ د الله کلام راوالی قرآن راوالی د سینې سره ولګوئ الله خو به په دنیا کې عزتمن کړي الله خو په آخرت کې عزتمن کړي دنیا کې به الله عزتمن کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو سړی و قام نه و نسب نه و مال نه و رنگ نه و د مکې مکرمې په کوڅو کې به ګرځېدو خلکو به پورې خندل دا تک تور چې دی د رنگ بدرنګ دی نسب یې نشته دی دا څوک روان دی وړو به چغې کړي دا بلال حبشي روان دی قام نشتا نسب نشتا مال نشتا د غلامۍ زندگی ده خو چې کله دغه بلال رضی الله تعالی عنه قرآن را واغستو او د سینې سره ولګو چې بیا به د مکې په کوڅو کې ګرځېدو د مدینې منورې په کوڅو کې به ګرځېدو وی دا څوک روان دی وی دا بلال حبشي مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم روان دی یا بلال حبشي یا مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم رونو دا عزت ورلسه شي ورکو دا عزت ورلدی قرآن ورکو کو دنیا کې عزت غواړي قرآن راوالی الله خو په دنیا کې عزت من کی د عمر رضی الله تعالی دور خلافت ته د مکی مکرمه گورنر مقرر کو سو وخت تیر شو ویزم چې د خپل گورنر معلومات کم چې خلک ته رضا ده او کو رضا نه ده چې خپل گورنر یې وغوښتو وی د پلان کې محکمې مشر دي څوک دی د پلان کې محکمې مشر دي څوک دی په اخر کې گورنر ته وی د مکی مکرمه د جنگلات وزیر څوک دی وزیر جنگلات ته څوک مقرر کړی دی گورنر ورتوی وی ابن ابزا غلام ابن ابزا غلام عمر رضی الله عنه له غصه ډیر ورتلا دا رنگ مبارک د غصې نسور شو وی تا په خلکو باندې یو غلام مشر کړی دی تا ته چرته آزاد سړی نه ملاوي چې دا عہده دی ورکړی وي د عہده لایق خو آزاد سړی دی او تا یو غلام په خلکو باندې وزیر کړی دا ولی الله گورنر ورته جواب ورکو وی اے امیر المؤمنین ابن ابزا یقینا چې غلام دی هو حافظ قرآن دی
یقینا غلام دی خو لوستون کې د قرآن دی ځکه مې وزیر جنگلات مقرر کړی دی. عمر رضی الله تعالی په جړا شو، د سترګو نه اوښ کې روانې شوې. وی زما محبوب څه فرمایلي و رښتیا چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله په دې کتاب سره ډېر خلک اوچت کړو، ډېر وغورځول، ډېر اوچت کړو، ډېر وغورځول. زه درته وایم که په دنیا کې عزت غواړئ قرآن راوالی، الله به په دنیا کې هم عزتمن کی، الله به په آخرت کې هم څه کی؟ عزتمن کی. الله تاسو ګورئ که نه ګورئ په عمر کې درنه ډېر کمی مشر حاجي صاحب موږ ورته وایو حاجي صاحب په کټ کې بره کېنه، بده خبره ده، زه به ښکته کېنم ته بره کېنه. او موږ ته په جواب کې څه وایي؟ مولي صاحب حافظ صاحب قاري صاحب ما غر کوي، ستا نه بره کېنم، ستا په سینه کې قرآن پروت دی. دومره عزت ورکوي دا قرآن انسان ته. الله کو دنیا کې عزت غواړئ په مال کې مه لټوئ، په جایداد کې مه لټوئ، په دین کې ولټوئ. په دین کې دا دین د انسان قام نسب هم بدلی، قام نسب هم بدلی. تاسو ته به د جمعات د امام چرته قام نسب نه معلوم، مولی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب دا ورته وایي کنه، عزت کوي. یره دې په قام نسب څه دی؟ عالم دی کنه، قام نسب څه کوي؟ عالم دی کنه، عالم دې مونږ عزت کو. قام نسب چې دا بدلیږي په قرآن سره، بدلیږي په قرآن سره. الله او کو دا غواړي چې الله تبارک وتعالى دی زما اخرت هم خیسته کی، ما ته اخرت کې سرلړی زندگی را نصیب کی. نو د بچی نه دی عالم یا حافظ جوړ کا، اخرت کې بدیم الله تبارک وتعالى عزت من کی. او زه د علماء ته یو خبره کوم په اخر کې، دی علماء ته یو خبره کوم، دی طلباء ته یو خبره کوم، دی حافظانو ته یو خبره کوم. اے عالمانو، اے حافظانو، زما درته دا نصیحت ته، نصیحت زما دا نصیحت د ځان سره کوي، د قرآن تلاوت په زیات کوئ. ښا د قرآن تلاوت په ډېر کوئ. تاسو د عام خلکو ته مه ګورئ، ښا ستاسو سره سیواګري فرشتې دي، هغه په تاسو پسې شاته شاته ګرځي او په دې انتظار به وي چې دا قاري صاحب به کله شونډې کولاوي چې دی د قرآن تلاوت وکړي چې زه دا تلاوت واورم. په تاسو پسې فرشتې شاته ګرځي، په دې انتظار ګرځي چې دا مولي صاحب به کله شونډې کولاوي، دا قاري صاحب به کله شونډې کولاوي چې زه قرآن واورم. اے علماو، اے طلباو، اے حافظانو، چې فارغ ټایم درته میلاویږي نو د قرآن تلاوت کوئ. دا نصیحت زما سره کوي. زما پیر او مرشد چې ما ته بیعت وکړو نو ما باندې چې لومبی عمل لازم کو، نو ما ته روزانه 4 سپارې تلاوت پکای، روزانه به 4 سپارې تلاوت کوي. قرآن تلاوت ډیر زیات کوي، فرشتې په دې انتظار وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو ماشوم یو بچي قرآن په یاد باندې یاد کی، الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو تاسو لاړ شئ د حافظ قرآن خواله. فرشت تپوس کوي الله سره لاړ شو ته د اعمال لیکو؟ نه ته د اعمال ملکي، الله مونږ سره لاړ شو. تاسو د حافظ قرآن تعظیم لاړ شئ، تاسو د حافظ قرآن احترام لاړ شئ، تاسو د حافظ قرآن پروتوکول لاړ شئ. خلک وایي کنه وای سیټ ته شئ، ام پی ای سے برا روان دی، ام این ای سے برا روان دی، ملک سے برا روان دی، ټوپک مار دی ور سره لار ورته پریدوي. زواما ستا د افسر سره، ستا د ام این ای سره، ستا د ام پی ای سره، ستا د ملک او د نواب سره په سکیورټي کې د الله عاجز بندگان روان دي. زما د حافظ قرآن سره په سکیورټي کې د الله پاک فرشتي روان دي، د الله پاک فرشتي سره په سکیورټي کې روان دي. زاغ مور تواما، زاغ پلار تواما، کوم مور او پلار له چې الله حافظ قرآن بچي ور کړی دی، عالم بچي ور کړی دی، او موري پلارها چې ډوډۍ ته کېناستې په دسترخوان او دا عالم بچي در سره کېناستو، ځان ته به د نبي علیہ السلام صرف یو حدیث را یاد کړي او حدیث مبارک دا دی چې د حافظ قرآن سره د الله پاک فرشتي وي. موري ووایا، پلار ووایا، وینن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله پاک فرشتي ناست دي. موري پلارا الله عالم
بچي درکړي الله حافظ بچي درکړي دي کله کله د کوټې ته ورخاره کېږي د شپې د عالم بچي به دی ودی پکټ کې د سر ته ودرېګا ځان ته د نبی اسلام صرف یو حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتي مور وایا پلار وایا وینن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله پاک فرشتي ناشتي دي معمولی خبره نه ده مورې پلارا الله عالم بچي درکړي الله حافظ بچي درکړي دي په مخ د ځمکه بل شي ته ونځيري کې ګوره پتا چې الله کوم انعام کړی دی الله کوم احسان کړی دی دا الله تبارک وتعالى په خپل مخصوص بندګانو کې په هر چا نه کوي ګوره مال الله هر چا له ور کوي خو حافظ قرآن بچي عالم بچي الله هر چا له نه ور کوي الله تبارک وتعالى ته په مخ د ځمکه ستا انتخاب کړی دی ځکه عالم بچي درکړی دی ته به چې مولوي صاحب ما هو عالم بچي نشته دی حافظ بچي مې نشته دی زما دعا ده چې الله دې درله درکړي الله دې درله درکړي او عالم بچي دې نشته حافظ بچي دې نشته اجي سه مخه پکېګا په جمعات کې دی امام شته دی کنه په جمعات کې خو دی امام شته دی کنه د جمعات دا امام اجي سه تعالی د کلی په کوڅه کې مخې له درغه زده ستانه تیر شو اجي سه په دې کوڅه کې خپنیولې شه مخ کې مزه د حافظ قرآن ته د جمعات دی امام ته د شاغاړې ګوره او ځان ته د نبی اسلام دا یو حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا واینن زما د کلی په کوڅو کې د رحمت فرشتي ګرځي اجي سه بو کله چې ستاد جمعات امام ستاد کور په دروازې تیر شو د کور په مخ دی تیر شو ځان ته د نبی اسلام دا یو حدیث را یاد کی چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا واینن زما په دروازه باندې د رحمت فرشتي تیر شوي الله خو د جمعات امام درکړی دی کنه دا چې ستا د کلی په کوڅو کې ګرځي د سره د رحمت فرشتي ګرځي د ستا په دروازه تیریږي د سره د رحمت فرشتي تیریږي الله زما په خبرو پوهیږي کنه پوهیږي کنه دې خلکو سو کوي قدر وکي د دې خلکو سو کوي عزت وکي د دې خلکو سو کوي احترام وکي موري زدر ته مبارک شه پلارا مبارک شه الله عالم بچي درکو او الحمدلله زب سایما او زما مبارکی بسوي تعالی خو په هغه وخت کې فرشتو مبارکی درکړي و چې زمکه اسمانونو نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زر کال مخ کې د زمکه او د اسمان د پیدایش نه وړاندې الله تبارک وتعالى په خپل باندې د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکړو نو چې کله فرشتو دا کلام واوریدو نو فرشتو وی مبارکی دی وی هغه چاله چې په چا به دا کلام نازلېږي مبارکی دی هغه سینو لرا چې په کوم سینو کې به دا کلام محفوظ کیږي مبارکی دی هغه جبو لرا چې په کوم جبو به دې کلام تلاوت کیږي د هر زمانه پیغمبر د هغه امتی د ارزو کړی دا ارمان کړی دی چې فرشتو د کوم کلام متعلق مبارکی ور کړی وا کاش هغه کلام ما ته نصیب شوی خدا کلام الله داغي په قسمت نو لیکلی دا کلام الله زما ستا په قسمت لیکلو نن زما ستا بچي قرآن راواله او شروع کی فرشتو وی مبارکی دی هغه جبو لرا چې په کوم جبو به د قرآن تلاوت کیږي او آیا الحمدلله نن زما ستا بچي په دې جبو باندې د هغه کلام تلاوت کوي